دا د چمن ریلوے سټیشن دی د پاکستان د ریلوے هغه وروستي حد چې له افغانستان سره لګېدلی دی. دا یوازې یو تمځای نه دی بلکې د تاریخ او سوداګرۍ یوه لویه دروازه ده. دا ریلوے لاره د برطانوي راج په وخت کې جوړه شوې ده. هغه وخت انګریزان غوښتل چې د جګړې او تجارت لپاره سرحد ته لاسرسی ولري. دوی دا پټلۍ د خپلو تګلاريز اهدافو لپاره وغځول. د دې لارې تر ټولو سخته برخه د کوژک ټونل و. دا ټونل په 1891 کال کې د غره په زړه کې جوړ شو. دا په خپلو وختو کې د انجینیر یو ډیر غټ هنر و. د دې وروسته په 1892 کال کې د چمن ریلوے سټیشن جوړ شو. چمن سټیشن د افغانستان پولې ته ډیر نږدې دی. دا ځای د ترانزیت تجارت مرکز هم پاتې شوی دی او افغانستان ته به له همدې لارې تجارتي توکي نورو ښارو ته رسېدې. سټیشن په دې وخت راځو چې مازدیګر مدرسې سره چې ټیس موږ خو نن به دغه نه بس پام په بله کوو. سټیشن راسو د شا واچلي ټولمنټ هم شروع دی بس هفته دې ته کښېنو خو در ماښامه دلته نو د سټیشن کې سرکار موږ ته د سټیشن په اړه کې د ریل ګاډي ولا دغه دې غم دی خو یار چې موږ ته خراب دي کار ستنه کې روزګار کیسه بیا مازدیګر موږ د مدرسې سره چې ټیس ولې سات کې د پاره راس ماښام کښین باید د سټیشن سره سم یې دغه پام فکر دغه. دا سټیشن د منځني ایشیا او برصغیر ترمنځ یو مهم پل و. د سټیشن پخواني ودانۍ نن هم په خپل زوړ حالت کې ولاړه ده چې د دې فن تعمیر د هغه وخت یادونه راکوي. چمن ریلوے سټیشن زموږ د تیر تاریخ یو ژوندۍ برخه ده او اوس هم خلک د دې تاریخي ځای سیر او تفریح کوي او ورسره د ریلوے لین باندې جسمانی ورزش هم کوي. دلته چمن کې هم چې تفریحي مقامات سیر او تفریح د نسته نو دی واحد دغه مرکز د خپل سیر او تفریح دپاره ګڼلی دی او د خپل خوراکي توکي هم راخلي دلته راځي پام په بله کوي. د دې یو ډېر ښایسته هوا هم ده او یو تاریخي ځای دی. دلته خپل ساعت هم تېروي مجلس هم کوي در ماښامه ناست وي. د دې یو بل خاص دغه دی چې دغه کوم سټیشن چې دی دا تر اوسه پورې په هغه خپل زاړه حالت کې ولاړ دی او کوم خپل تاریخ چې دی دی تر اوسه پورې دغه ثبوت دی او دغسې ژوندی لري. د دې سره سره دغه واحد هغه سټیشن دی د پاکستان د ریلوے چې چیرې د پاکستان ریلوے لاین ختمیږي. دا کوچني ماشومان راځي په چمن کې نه پارک شته نه شی شته نه څوک لوبې کوي. که موږ ماشومان دا سټیشن راولو دا بیخي پرانه ډېر زوړ سټیشن دی د ډېرې زمانې څخه دی نه نو موږ راځو دلې بس په چمن کې نه پارک شته نه یو شی شته دلې موږ کښېنو راسو ماشومان هم راسره راولو چکر مکر وو بس برته ځو هېڅ شی نشته په چمن. ریلوے سټیشن هم ریل ګاډۍ هم بنده ده ولا 4-5 میاشتې کېږي دغه پیسنجر هم نه کېږي یو شی نشته کې بس پیره کیسه. چمن ټرین د کوټي او چمن ترمنځ خپل ځانګړی سفر درلود. هغه د 13 مارچ څخه هم بند پاتې دی چې له امله یې مسافرو ته ډېرې ستونزې رامخې ته کړي دي. چمن ریلوے سټیشن د اقتصاد، دفاع او تاریخ یو مهم مرکز دی. دا ځای د تیر وخت کیسې کوي او د روښانه راتلونکي امید راکوي. نعیم اچکزی، شال نیوز، چمن. ای زما وطنه